ړانده نو دا خلک خامخا به پوهېدل زما او ستا چې یو بل ته رنګونه زیړېدل په زړونو کې مې ځای کړلې دعا راته کوه زما د مینتوب نه مخکې چا درته کتل. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره یو ځل بیا زه ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش اظهر یم. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزونه کې همیشه دپاره موږ دا هڅه کړې ده، دا زیار مو ایستلی دی چې د کار شاعران او د معیار شاعران راوچت کړو. په دغه سکرین یې تاسو ته وښیو. په دغه لړ کې نن راغلی یو اشنغر ته. اشنغر همیشه دپاره ښکلي نومونه زیږولي دي، هغه د دین په سطح باندې یا د شاعرۍ په هکله باندې ډېر معتبر نومونه یې زیږولي. نن صرف د خوشقسمتۍ نه پروفیسر شکور جان صاحب ناست دی، دوی نه به خبرې اترې هم اورو، شعرونه به ترې هم اورو. راځئ چې ټولو نه مخکې پروګرام کې ورته هرکلی او ستړي مشو ووایو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ډېره مهرباني دلکش سر چې تاسو راغلی او موږ له مو وخت راکړو په دې ګرمۍ کې. نو زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. ډېره مهرباني. ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوو سرجي. دې کې شک نشته چې تاسو د پښتو ادب دپاره ډېر کار کړی دی، ډېر زیار مو ایستلی دی، ډېر پښتنو په زړونو کې مو ځان نه ځای پیدا کړی دی. خو د پیرزونې څه داسې مینوال به چې تاسو په اول ځل باندې ګوري، د هغه مینوالو دپاره خپله پیژندګلو وکړئ چې شکور جان څوک دی او د کوم ځای سره تعلق ساتي. زما نوم شکور جان دی. دریاب تخلص استعمالوم خو ډېر کم استعمالوم او د رزړو سیمې سره زما تعلق دی او په ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج چارسده کې د شعبې اردو استاد یم او دغه مې چې کوم دی نو لنډه پیژنګلو ده. صحیح. شکور جان صاحب د شاعرۍ آغاز مو د کم دور نه کړی دی او د شاعرۍ زده کړې مو د چا نه کړي دي؟ استاد مو څوک شته و که نه؟ او جی بالکل د شاعرۍ آغاز ما د 2003 نه کړی دی او په ړومبي فرصت کې چې کوم دی نو ما ردیالدین سیلاب صاحب هغه زما چې کوم دی استاد و او د هغې نه بعد مفلس دراني صاحب ته ما چې کوم دی نو خپلې غزلې ښولي دي. دا دوه زما داسې استادان دي چې یو وفات شوی دی او بل تقریبا 90 پلس عمر دی، نو د دوی نه ما زده کړې کړي. صحیح. الله دې هغوی له ژوند ورکړي. شکور جان صاحب په کوم صنف مو زیات کار کړی دی؟ غزل، نظم، چاربیته توجه مو څه شي له زیاته ورکړې دی؟ یاره ما یو 2-3 نظم هم لیکلي دي، آزاد نظمونه، خو زیات تر زما په خپله باندې غزل خوښ دی او په غزل باندې چې کوم دی نو ما ډېر کار کړی. صحیح. غزل ستاسو هم خوښ دی، د پیرزونې مینوالو هم خوښ دی. خوښه دی نن چې را سره غزل شریک کې خوندونه ترې واخلو؟ ولې نه جي، بالکل. ارشاد. غزل مطلب ده ارشاد چې تور را باندې ولګي پیغور را نسا وباسي. تور را باندې ولګي، تور را باندې ولګي پیغور را نسا وباسي، دواړه چې یو ځای شي نو په زور را نسا وباسي. واه بیا وایه دا شعر. تور را باندې ولګي پیغور را نسا وباسي، دواړه چې یو ځای شي نو په زور را نسا وباسي. زه د محبت سلورو ټکو کې ژوندون کوم. زه د محبت سلورو ټکو کې ژوندون کوم، ټکي د نفرت دغه څلور را نسا وباسي. واه ډېر ښکلی شعر. مهرباني. یو شړنګ د بنګړو واورمه راویښ شمه خو هیڅ نه وي. شړنګ د بنګړو واورمه راویښ شمه خو هیڅ نه وي، شور باندې ژوندی شمه خو شور را نسا وباسي. ډېر ښه شعر دی. شړنګ د بنګړو واورمه راویښ شمه خو هیڅ نه وي، شور باندې ژوندی شمه خو شور را نسا وباسي. او زه له دغې یارې د صحرا طرف ته لاړ شمه. زه له دغې یارې د صحرا طرف ته لاړ شمه، ستا یادونه راشي او په کور را نسا وباسي. بیا وایه دا شعر. مهرباني جي. زه له دغې یارې د صحرا طرف ته لاړ شمه، ستا یادونه راشي او په کور را نسا وباسي. نو ځکه خو د مینې محبت نه باغی شوی یم. ځکه خو د مینې محبت نه باغی شوی یم، خور مې برخه نه غواړي خورور را نسا وباسي. بیا وایه دا شعر. مهرباني جي. کمال شعر دی. ځکه خو د مینې محبت نه باغی شوی یم، خور مې برخه نه غواړي خورور را نسا وباسي. او راشه شکور جانه د یار دې کمال ته وګوره. راشه شکور جانه د یار دې کمال ته وګوره، زخم را لرا کی پټکور را نسا وباسي. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. شکور جان صاحب دغې ټکو له دغه الفاظو له مو کتابي شکل ورکړی دی که نه؟ یاره جی بس دونه ده چې زما غزلې ما ډېرې زیاتې لیکلي دي، خو اوسه پورې زه خپل ځان چې کوم دی نو د کتاب جوګه نه ګڼم. انشاءالله چې کله ما ته پته ولګي چې زما شعرونه اوس د هغه معیار قابل شو نو انشاءالله زر تر زره به چې کوم دی کتاب ستاسو په لاس کې وي. انشاءالله الله دې وکړي چې زر کتاب راشي او ملګري دې خوندونه واخلي. نور به را سره شریکوئ؟ یو نظم درته وایم. ارشاد. خوند به وکړي. نظم عنوان دی تریخ سفر.
شاد د خپل زړګي سره مې دا ظلم خصم کړو چې جنوري کې مې د مینې ابتدا کړې وه په فروری کې مې په سترګو کې لمبې بلیدې د مخ شیشه کې به مې ځکه اندازې ښکارېدې د خیال مارغه مې په مارچ کې په ټوپونو سر شو لیونې زړه مې ځای په ځای په تندکونو سر شو اپریل چې راغې نو جانان سره خبرې وشوې زما په سترګو کې د مینې ملغلرې وشوې مې شروع شوه نو د ظلم انتها یې وکړه زما تصویر ته چې د طنز ډکه خندا یې وکړه یو خوا د جون ګرمۍ زما نه خپل ارمان غشته بل خوا جانان زما د صبر امتحان غشته په جولای کې د ارمان مې جنازه ووته د زړه د کور نه مې یو سوې شان لمبه ووته اګست شروع شو د جانان مینه بدله شوله لکه په رګ کې د انسان وینه بدله شوله په سپتمبر کې مې د زړه په اور ایره ایره شو هم د هجران په اور کې نور یاره زره زره شو په اکتوبر کې مې جانان بل چاله لاس ورکړلو زما جذبوله یې د مرګ نوې انداز ورکړلو شکر جان صاحب نور به درنه څه اورو څه به راسره شریکوئ یو غزل تاسو ته وایم ارشاد او تاسو ته ډالۍ دی چې ستا چې د تورو تورو سترګو نه اثر تښتېده ستا چې د تورو تورو سترګو نه اثر تښتېده زما به هم یاره د ګوتو نه هنر تښتېده ما د فرهاد غوندې په مینه کې دا هم کړي دي ما د فرهاد غوندې په مینه کې دا هم کړي دي زه به په غر پسې ورتلم خو ما نه غر تښتېده ډېر ښه شعر دی بیا ووایه ما د فرهاد غوندې په مینه کې دا هم کړي دي زه به په غر پسې ورتلم خو ما نه غر تښتېده لکه یوسف چې به جانانه رانه لرې لاړې لکه یعقوب به مې د سترګو نه نظر تښتېده لکه یوسف چې به جانانه رانه لرې لاړې لکه یعقوب به مې د سترګو نه نظر تښتېده چې د مظلوم د زړه فریاد اسمان ته ورسېده چې د مظلوم د زړه فریاد اسمان ته ورسېده د ځمکې تل ته خو به خامخا شمر تښتېده مهرباني جي او یا داسې وخت و چې پیغلو به ګودر ښکلی و یا داسې وخت و چې په پیغلو به ګودر ښکلی و یا داسې وخت راغی د پیغلو نه ګودر تښتېده یا داسې وخت و چې په پیغلو به ګودر ښکلی و یا داسې وخت راغی د پیغلو نه ګودر تښتېده او دلته د هیڅ چا هم د یو بل سره مینه نه وه دلته د هیڅ چا هم د یو بل سره مینه نه وه ځکه تیارې راتلې د امن سپین سحر تښتېده او شکوره تا خو لاسنیوه د داسې پیر کړې ده شکوره تا خو لاسنیوه د داسې پیر کړې ده چې په دعا به یې د ټول کلي نه شر تښتېده ډېر ښکلی دی شکر جان صاحب ډېرو خلکو په ذهنونو کې دا یو سوال راوچتېږي چې یو سړی شعر لیکي هغوی به عشق کړی وي یو جینۍ سره مینه به یې کړې وي ستاسو هم دغه قصه ده په شعر لیکلو باندې عشق مجبوره کړې که نه دې نه علاوه بله څه لاره هم کیدی شي اصل کې جی مسله دا ده چې د هر چا خپل سوچ دی خو زه خو وایم چې کم انسان بس دا یو خودعادت صلاحیت دی کم انسان حساس وي ډېر زیات او هر چا له الله نه ورکوي ځینې خلکو له ورکوي نو زه دغې ته په دغې نظر نه ګورم چې خامخا عشق ضروري دی صحیح مطلب دا الهامي تحفه ده د الله د سایډ نه بالکل او دا الهامي تحفه ده او دا ځینو خلکو له الله تعالی ورکړي صحیح ډېر خلک دلته دا دعوې سره وایي چې دا الهامي تحفه نه ده شعر الهامي نه دی ستاسو په دې باندې څه نظر الهام دی جی صحیح او بالکل یې الهام دی بس لکه ځینې وخت کې دا وي چې ته به وایې چې زه ته به په بیړ کې ګرځې لکه شورغل به وي ډېر زیات خلک به وي خو ته به ذهني طور تنها یې بس په تا به شعر الهام کیږي او ځینې به داسې چې ته به تنها یې خو ستا دننه به وي جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے بالکل مطلب دا چې کله ته غواړې چې زه شعر ولیکم او الهام در سره نه وي نو بالکل نشي لیکلی کله به ستا موډ نه وي چې یاره د شعر لیکلو الله پاک ور باندې الهام وکړي بس خپل هود په هود به هغه شعر جوړي غزل جوړي یو آورد دی او یو آمد دی آورد ته چې په زور باندې لکه تا ته یو ټاپک سړی درکړي چې یاره په دې پلان کې دغه باندې ته غزل ولیکه نه چې ته لیکې نو هغه ته ولیکې ښه به ولیکې تا سره پوهه وي خو هغې ته آورد ویل کېږي نو هغې کې هغه مزه نه وي او چې کله آمد وشي په تا باندې الهام راشي نو د هغې یو خپل نزاکت دی په هغې کې یو خپل سر دی پکې یو خپل مټاس دی پکې نو هغه برقرار ساتي صحیح ملګرو زړه مې غواړي چې شکر جان صاحب سره
ډېرې خبرې کو ډېر معلومات ته اصل کو ځکه چې ډېره پوهه لري په پښتو ادب کې استاد هم دی خو وخت رالی اجازت نه راکوي اخرنۍ غزل به ترې واورو بیا پروګرام راغونډ کړو شکر جان صاحب اخرنۍ غزل را سره شریک کړي بالکل جی دا زه ایاز فضل داودزی صاحب ته چې کوم دی نو ډالۍ کومه غزل دی چې دا کم ځای چې د ټنګ او د ټکور خبرې کېږي دا کم ځای چې د ټنګ او د ټکور خبرې کېږي همدغلته به ګوره د پیغور خبرې کېږي دا کم ځای چې د ټنګ او د ټکور خبرې کېږي همدغلته به ګوره د پیغور خبرې کېږي موږ دواړه مسافر یو د یوې کشتۍ جانانه موږ دواړه مسافر یو د یوې کشتۍ جانانه په موږ پسې به خیر دی درې څلور خبرې کېږي ډېر ښه شعر دی بیا وایه مهرباني جي موږ دواړه مسافر یو د یوې کشتۍ جانانه په موږ پسې به خیر دی درې څلور خبرې کېږي چې رور یې په ځان پوی نشي او بیا کیني جرګې ته چې رور یې په ځان پوی نشي او بیا کیني جرګې ته نو هلته کې به خامخا د خور خبرې کېږي بیا وایه دا شعر مهرباني جي چې رور یې په ځان پوی نشي او بیا کیني جرګې ته نو هلته کې به خامخا د خور خبرې کېږي ما سر تلی کې ایښي دی چې هر څه وي درځم به ما سر تلی کې ایښي دی چې هر څه وي درځم به که ستاسو چم کې هر څومره د اور خبرې کېږي مهرباني جي ما سر تلی کې ایښي دی چې هر څه وي درځم به که ستاسو چم کې هر څومره د اور خبرې کېږي غزل کې د خواږه دی په قلم د برکت شه غزل کې د خواږه دی په قلم د برکت شه کوسه په کوسه یاره کور په کور خبرې کېږي غزل کې د خواږه دی په قلم د برکت شه کوسه په کوسه یاره کور په کور خبرې کېږي او دا ستا د بنګلو شلنګ یې اورېدلې دی نو جاړي دا ستا د بنګلو شلنګ یې اورېدلې دی نو جاړي په غوږ کې د شکور هغه د شور خبرې کېږي ډېر ښکلی شکر جان صاحب الله دې تاسو له ډېر عمر درکړي چې دغه شان دی د پښتو ژبې دپاره کار وکړئ او موږ په تاسو باندې فخر کوو ویاړ در باندې کوو اخر کې د پیرزونې مینوالو له پیغام ورکړئ پروګرام به بیا راغونډو بس زه د هغوی دپاره دا پیغام دی زما چې هر چېرته یې ګل اوسئ ښاد اوسئ آباد اوسئ او د نفرت نه ځان وساتئ او مینه وویشئ ځکه چې مینه چې کوم دی نو زموږ ژوند دی او په مینه باندې چې کوم دی نو موږ ژوند تېرو نو انشاءالله په دنیا کې کامیابی ده او په آخرت کې هم کامیابی ده الله هم ټول خوشحاله ساته ډېره مهرباني ډېره مننه کوم چې وخت مو راکړو ناستې مو راسره وکړو د ناستې او د وخت راکولو یو جهان مننه کوم تاسو هم ډېره زیاته مهرباني چې په دې ګرمۍ کې راغلې او موږ له مو وخت راکړه ډېره مهرباني ډېره مننه ګرانو کتونکو دا شکور جان صاحب د دې تر څنګه د شکور جان صاحب ورور راسره ناست و صهیب جان د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوم ډېر قدر یې راله وکړو ډېر یې ونازولو ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې تر دې وخته مو برداشت کړو انشاءالله بیا به ملاقات کېږي د یو نوي ملګري سره تر هغې دمه چېرته یې